السلام علیکم دوستانو، تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ. دا مرتد او دته ورته مرتدین چې کومې خبرې کوي دا ټول منافقت رذالت دی. تاسو د هغه افغانانو کلیپونه به هم لیدلي وي او زه دلته شیر کوم چې دې منافقینو څومره په دردۍ سره هغوی شړلي دي خپل هیواد ته زیات بېزتي ور اړولې ده. نو دا منافقین همیشه همدغسې دروغ وایي. راځئ دا ویډیو تر پای وګورئ. कुछ जो महाजरीन वापस आ रहे हैं उनकी जायदादें हैं और उनको वो बेचने में, या ये भी कहा गया आज कहीं एक जगह में नाम नहीं लेता, वहाँ कोई किसी ने अनाउंस किया कि जी इनसे कोई जायदाद न खरीदे. हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत की किसी किस्म की ऐसी हदायत, ऐसी इंस्ट्रक्शन राइटिंग में है नजवानी है ना होगी. ना ये ऐसा काम इस्लामी है, ना ये ऐसा काम हमें ज़ेब देता है कि हम यानी कई दहाइयों से जो हमारे भाइयों की तरह मानते हैं जब वो वापस जाएं तो हम इस एहतराम के साथ साथ उनकी अगर जायदाद में कोई उनको मुश्किलात पेश आए मुनासिब नहीं. هغه مشکلات چې ماته پیښیږي زه د کوټ نه کډه کوم، یو وارې مې هلته ځوروي، بل وارې مې په لوړګي کې ځوروي، بل وارې هغه ګاډی چې ګیټ پاس نه لري په باډر یې نه اړوي. خو خدای مې دې قسم چې دا دومره ستړي شوي ګور دا ټول چې موږ خویندې دي، دا چې موږ منډې دي، موږ سره پاکستان غټ ظلم مو په خدا راایستلي به یې و په دې کې شک نشته، خو له بې عزتۍ سره یې مخامخ کړو. مې خوښته دغه خاوره خورم او پردي دا خاوره خورم خو پردي وطن ته به زه به پاکستان ته لاړم شم. ما به د مور شیدونې یې رودلې او زه به افغانۍ نه یم که بیا زه پاکستان ته لاړم. زما ته دا مخ تور کې او دا ټولو ایمارونو ته دا پیغام راسته چې وروره بار پولیسو نیولو، کور مې هلته پاته شو، بچیان مې هلته پاته دي، د پلار پر قربان کور دې پاته شو، بچي دې پاته شو، ته راغلې سره خالي ځان مې راباسلی وروره 1 لک روپۍ واخیستلې، 50,000 روپۍ راکړې، هغې ځان سره ایسار کړې، ضبط یې کړې، هغې ځان ایسار کړې، ضبط یو رقم د چورې به تاسو باندې چورې را باندې لګولې. افغانانو وګړو ته دا اعلان ده چې تل مارکیټ کیمپونو کې او د تل په بازار کې د افغانانو څومره دوکانونه او کورونه دي، تلونکي افغانانو ته دا اطلاع ده څومره کورونه او دوکانونو ټکانې دي هغه به نه چاته حواله کوي او نه به په چا باندې خرڅوي او نه به څوک اخلي. چا دا دوکانونه یا کورونه واخیستو د خپل تاوان به په خپل ذمه وار وي.